बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। द रिजल्ट टीवी री तरफ ना मोहम्मद अली जौहर ستاسو په درانه خدمت کې حاضر دی. قدرمنو څنګه تاسو ته معلومه ده چې کم عامر تاکالي مسله ده، نو هغې کې عامر تاکالي چې کوم جوډیشل کمیشن هغې ته وړاندې کړی شوی دی او د هغه بیان هم ریکارډ کړی شوی دی او 3 غنټې کې هغه بیان ریکارډ شو. په هغې کې دوه بنیادي ملزمانو باندې کومه دعوه وه هغه ده. پر هغې نه علاوه عامر تاکالي دا وایي چې دې کې 11 کسان تقریبا نور دي چې په دې کې ملوث دي په دې معامله کې، او هغه دا هم ویلي دي چې زه شناختي پریډ چې کوم دی نو په هغې کې د هغې پېژندګلو باقاعده کولی شم. ډېره ښه خبره ده چې څومره زر دا مسله حل شي او دغه شان دا چې کوم عامر تاکالي دی هغه عدالت ته پیش کړی شو، نو دا ډېره ضروري خبره ده چې ځکه چې معامله کله سیوا کېږي خبرې پکې نور راځي، د هغې نه بیا یقینا چې مسلې جوړېږي، د هغې نه که دغه عامر تاکالي دی نو د هغه خاندان ته هم یقینا چې مسلې جوړېږي. او دې نه علاوه که موږ سوچ وکړو نو بیا چې کوم زموږ پولیس ډپارټمنټ دی چې کومه پولیس معامله ده نو هغې ته هم یقینا چې نقصان پېښېږي. او څنګه چې موږ بار بار دا خبره کړې ده چې دا کوم د KPK پولیس دی د خیبر پښتونخوا نو هغې یو مثالي پولیس دی، هغې ډېر زیات ښه کردارونه کړي دي. لکه تاسو اوس وګورئ دا چې موږ هر معامله وګورو تقریبا هر یو معامله تاسو وګورئ نو په هر یو معامله کې زموږ چې KP پولیس دی نو هغې ډېر خپل کردار ښه لوی کردار ترسره کړی دی، ښه بھرپور کردار ترسره کړی دی. او که تاسو وګورئ چې کله هم کوم ځای کې د KP نه علاوه هم موږ خبره وکړو پوره پاکستان کې چې کوم پولیس ډپارټمنټ دی نو هر ځای کې فرنٹ لاین باندې دی وي، که هغه مونږ د کرونا خبره کوو، که هغه مونږ د سیلاب خبره کوو، که هغه مونږ د زلزلې خبره کوو، که هغه مونږ د IDPs خبره کوو، که هغه مونږ په سکولونو باندې د حملې خبره کوو، که هغه مونږ د دماکو خبره کوو، خودکش دماکو خبره کوو، نو هر ځای کې پولیس لومبې رسېدلي، آرمي وروستو راشي، FC راشي، دغه شان نور چې کوم ادارې دي هغې راشي، خو لومبې پولیس وي او هغې ته زیاتې مسلې وي. خبره داسې ده چې زه وایم چې که چېرې دا معامله زر تر زره حل کړی شي او چې کومه کسان په دې کې ملوث دي هغې له قرارې واقعي سزا ورکړی شي نو یقینا چې دا مسله به زر تر زره ختمه شي او بیا په دې کې مسلې نه. یو خبره بله چې زمونږ چې کوم عوام دي د هغې په پولیس باندې هم اعتماد کم دی، ځکه چې په تاڼه کې تاڼه کلچر چې موږ ورته وایو هغې کې مسلې شته، یقینا چې د پولیس اصلاحاتو ضرورت شته. دغه شان که موږ بیا د آرمي خبره کوو هغې باندې هم ځینې خلک ټکونه کوي، که موږ د عام فورسز خبره کوو په هغې باندې هم یعنې ځینې داسې کسان دي چې هغې ټکونه کوي. نو دغه شان عدالتي نظام که بیا موږ سوچ وکړو په هغې باندې هم ټکونه یقینا چې شته دی او شته په دې باندې چې ډېر داسې کیسونه شوي دي، ډېر داسې فیصلې شوي دي چې هغه د عوامو د مرضۍ خلاف وي. یقینا چې هغې کې به جج خپل کردار ادا کړي، هغې کې به وکیل خپل کردار ادا کړي، هغې کې به جوډیشل کمیشن خپل کردار ادا کړي، خو بیا هم د ځینې خلکو تحفظات وي، د ځینې خلکو مسلې وي. نو تجویز زما دا دی، دا وړاندیز ده زما، زه وایم چې که چېرې زه خو ډېر وړوکی سړی یم، دومره لوی سړی نه یم، خو بیا هم یو تجویز ده زما که چېرې دا خبرې زما څومره پورې دا کسان اوري ذمه دار کسان چې زر تر زره فیصله وشي او فیصله صحیح وشي نو یقینا چې پولیس باندې به هم اعتماد بحال شي، په عدالت باندې به هم اعتماد بحال شي او د عامر تاکالي غوندې خلک چې کوم دي یا د هغې کورنۍ سپېشلي هغه خو نشم ویلی، هغه خو خامخا یقینا چې جرم هغه کړی و هغه ته سزا څه میلاو شوې هم ده او څه وخته کېدای شي بیا هم میلاو شي، خو دغه کورنۍ به هم اعتماد بحال شي چې کم از کم زموږ چا تپوس کوو او سپېشلي د عوامو اعتماد به بحال شي چې عوامو په عدالت باندې یقین وکړو، عوامو په پولیس ډپارټمنټ باندې یقین وکړو او عوامو په هغه خپل احتجاجونو باندې یا چې کوم مظاهرې وي په هغې باندې یقین وکړو او هغې سره راوړو. نو زما خیال دا دی چې دا مسله څومره زر حل شي دا به ډېره ښه وي. ستاسو ډېره زیاته مننه او شکریه.